خزی مینا خاون سره سیوی کو د خاون د چا مینا سیوی د علماو نه علاوه مال عوامو کی جواب راکې د چا مینا سیوی د خزی کا د خاون د خزی مینا سیوی ولی تاسو سره دلیل خاون وای زماغه سیوا خزه وای زماغه سیوا رسوان دې د خا د خزی مینا سیوی کو د خاون ما ته ګورای ښا د مسلې در تخیم کنا د خزی مینا د خاون د مینې نه سیوی ښا د خزی مینا د خاون د مینې نه سیوی څنګه سیوی ما ته ګورای ښا دا علما پی پویږي سیز د خپل اصل سره مینه کوي سیز د خپل ګوره چې څوک د سیشي نه پیدا نو دا غي سره سکی مینه کوي کنه ستا مور د کنا د دې کلی کې بستا د مور نه خولي خزي نه نسبداري خزي بتی نه نو خوستا خپل مور خو خدا کنه د سړی چې مور مړش د مور خور بینا خود د هغه مینه بیا پاغي ماتيږي نه دا د اصل دې د دین پیداو نو فطرتي تور داغي سره مینه نو ادم علیه الصلاۃ والسلام رب العالمین د چانه پیدا د خور او بیبي حوا د چانه پیدا کړه د ادم علیه السلام ادم علیہ السلام خپنو الله ورته ولي خپای وی د ژوند ملګری بنشتخه د چا چې واده نه او خوشالي دا خوشالي نیمګړي د دې باسي ځان خوشالي ښا دا خوشاله نه دی ادم علیہ السلام خپو چې زمون بابا دی ښا وی خپای مد ژوند ملګری بنشتخه دا قمقل خلقي بنگله کې بناسي اوس پی بساتی وي خپل ژوند میتیریږي او واده وای نه وان ته په خطا لګي چې دا د ژوند ملګری دی کور دی نه ټایل دی نه په کچا کوټه کې نه خطب خوشاله دا د ژوند ملګری دی ها دم هم سفر دی هم سفر نو ادم علی السلام خفو ملګری بنشتا نو پرکاری پیراله چې بیدار شو نو الله ورله د غسی پختې نبی بي هوا پیدا کړ ادم علیہ السلام ولیدل ودا دی بی دا بس جون تیروي ادم علیہ السلام خوشاله نو ادم علیہ السلام الله د خور نه پیدا کو او بیبي حوا د چا نه پیدا کړ د ادم علیہ السلام نو د نارینا اصل خور شولا او د خزي اصل نارینا شو نو نارینا په پټو مې او خزه په خاون وې نه ښا او کنه خزي ته پټي معلومي چې زمونږ څومره جیدات دې سره ورته پتم نه ښا او خاون ته په پټي معلومي ښا دې بزیات مینه د پټو سره او د خزی په پټو پرواد نه اب د خاون نه داسې گیر چا پیرو مال خاون باز دا خاون می هر سحر سده زکه دا د دې اصل لغه نو د خزی مینه د خاون نډيري چې واده سړی کې نو قرباني خزه ورکی خاون قرباني سو ورکی خزنده خرص د خزی سیوا شو قرباني خزه ورکی زکه پلار پریدي رور پریدي مور پریدي قبیله پریدي کله پریدي خاندان پریدي هر څو پریدي ستا کلی تکله وای ستا پلار ته پلار وای ستا مور ته مور وای ستا نسب ته سوای نسب وای نو دا د ژوند ملګری نو دې سربم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیرې ښا بیبیانو سره بزیاته نکوي د نبی علیہ السلام په سنت بچلیږي ښا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی دے رب العالمین وای دا خزی زمان دا عقد دلال دستا ستابی شوی دی خزی زمان دا عقد دلال دستا ستابی شوی دی چا عقد سشه دی نکاح یو نکاح چون کی نو خزه څنګه تابع شي نشي وای زما دا عقد دلال دی دا خزه ستاسو تابع شي وی دا زما یو حکم دی چې غی ته نکاح چې تا نکاح وتړلا جامي به انزي پیزار به پالش کیو د بچو خدمت پکې نو دا زما
زما د عقد د وجنا ستاسو تابعداري شوی دي او چا چې د خزو سره زیاته وکړو رب العالمین وای د خاون نه بد خزي حساب ز پخپل دا حساب الله پخپل د خزي حساب بد خاون نه الله پخپل نو چې الله له حساب ورکړي کریم استاد خو نبی علیہ السلام هر سنت په عزت کوي د هر سنت هر پهلو به عزت کوي علماء نه تپوس کوي چې نبی علیہ السلام بسم خوراک کو پلار بسنګ تو څنګه طریقې و د خوراک مسجد ته بسنګ تو واپس پسنګ راوته نو علماء نه بدا عزت کو نبی علیہ السلام په سنت بمنګول لګو اغیار تبع ثابتو چې دا زمون پړل کې دنه پرو دی دا زمون لکه دنه نه دا زمون ایمان دی دا زمون عقیده دا عقیده دا زمون لکه دند دی امام الانبیاء نو مين بکوي دا د قران کریم لومبه استاد صحابه کرام د قران کریم اولنی شاګردان نن تاسو الله بچی درکل د قران حافظان الله درکل پلارا نن دې د خوشاله ورځ نن خوشاله تاسو په دنیا کې आवाजونه اوریدلی د چا بچي ام پی ای شي ام ان ای شي چرمن شي استاد شي د پلار نوم واغسته شي د پلاری سمره خوشالي کې کنه خوشالي وي بچي مې د کلی چرمن اب بچے میں ایم پی ای شو بچے میں ڈاکٹر شو خلق راضی پلار تو وی مبارکی پلار لورکی کنا زوم پلارا دند لزدی سی مبارکی در کوما دند دیسی مبارکی قابل شوی چی آوازی دی کلی خلق بنی دی علاقی بنی احادیث مبارکو کے راضی چی حافظ قرآن جنت تلاڑ شی دا قرآن حافظ یو آیات پوائیو برب چې کله اخیری مرتبه ته اخیږي حافظ قرآن ټول به حافظان ناس ټول به حاملین د قرآن ناس د جنت اعلی درجه دک ټیم کې به حافظ قرآن وای اين والدیا زما غمور او پلار شو پلارا زدي دسی ورځې له تیاروم پلارا دا علما دي د دسی ورځې تیارې در لکی چې جنت کې به بچي وای اين والدیا دا قرآن حافظ وای زما غمور او پلار کم زیدي فرشتہ براشی آواز دو پلان کے کم زیدے دے بوئی زیما پا میدان محشر کی بولاڑی زیما ما توائے آو سوائے اے پلان کیا نند بچے اللہ دا جنت سردار کو اغتا غواری چیز ما پلار دے راش پلار دیسی خوشحالی در باندر آروانا ما دا یو پلار متعلق لیدلیو چی پینز بچی حافظان پلار حافظ نا عالم نا سادہ باد تبلیغیو پینز بچی دا قرآن حافظان پینز بچی دا قرآن دا یو بچی نم بولوالی چی دا پلان کی پلار کم زیرے دے بوئی زیما بیا بوئی چی دا پلان کی پلار دے بوئی زیما بیا بوئی دا پلان کی پلار دے بوئی زیما